سلامونه احترامات ګران ملګرو شمس MSD مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ د G7 Max موبایل د ریسټور څخه وروسته د جیمیل کوډ مات کړئ. لومړی راځم انګلیش یونایټډ سټیټ انتخاب د سټارټ بټن وایم. وای فای کنیکټ ته د موبایل سره که چیرې کنیکټ نه وي کولی شئ بل موبایل نه کنیکټ کړئ یا هم وصل کړئ. نو تاسو وینئ ګران ملګرو دا جیمیل لري بغیر د جیمیل نه خلاصیږي. او د دې لپاره به اوس څه شی کوو، راځو هم بټن یا هم د منځ بټن 3 ځله کېکاږو. بیا د ال علامه په رسمو ټاکنګ بیک سیټینګ دلته کېکاږو. بیا منځ بټن 3 ځلې وهو. بیا هیلپ اینډ فیډبیک ته راځو. دلته کې اباوټ سویچ اکسس فور انډرایډ دا کېکاږو. دا کېکاږو کومه د یوټیوب علامه چې دا پکې دلته اوس شیر ته راځو. درې ټکي سر په سر کېکاږو. دلته هم کېکاږو ورته. دې ځای کې اوس اډروم دلته اوس سیټینګ کېکاږو. اباوټ پون ته راځو. سافټویر انفارمیشن ورژن 1 ده. ښه نو اوس نو لاک سکرین اینډ سیکیورټي ته راځو. ادر سیکیورټي سیټینګ ډیوایس اډمنسټریشن دغه ډي اکټیو کوو. فاینډ مای ډیوایس. اوس پکې راځو اپس ته. په اپس کې دلته شو سیسټم اپس کېکاږو. دلته اوس پکې ګوګل اکاونټ منیجر پیدا کوو. دا ګوګل اکاونټ منیجر ده. سټوریج ته راځو. کلیر ډیټا ته راځو. دا اوس ډیزیبل کوو. چې ډیزیبل مو کو دلته اوس ګوګل پلی سرویس ته راځو. بیا سټوریج ته مانیج سټوریج کلیر ډیټا اوکې. بیا باقي ګودام ډیزیبل کوو. اوس بیا باک راځم یا واپس راځم. دلته کې اوس کویک شارټکټ میکر ډاونلوډومه. په بخښنې سره چې اعلانات پرې راغلل. نو ګران ملګرو دلته په دوه شی زه ډاونلوډوم. یو کویک شارټکټ میکر او بل چې دا frp_adroom.com دی چې لیکل دی دا به دواړه ډاونلوډوم. ویډیو سکیپ کوم. ښه ګران ملګرو اډروم .apk هم ډاونلوډ شو. دا انسټالوو اوس. نیکسټ کېکاږو انسټایل. ګران ملګرو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د شپږ نه پورته موبایلونه خلاص کړئ. شپږ د 7 د 8 خو چې دا خو هسې نن سبا کې کوډ غواړي. کوم چې ګوګل اکاونټ منیجر نه غواړي په هغې وخت کې یعنې نه قبلی تاسو کولی شئ دې طریقې څخه استفاده وکړئ. کویک شارټکټ مو انسټال کړو. اوس اوپن هم کړو. دلته پکې اډ اکاونټ کېکاږم. اډ اکاونټ پکې سرچ کوم. دلته دا سیټینګ کې چې لیکلی دا کېکاږم. دلته اوس ګوګل کېکاږم. دلته پکې خپله جیمیل آی ډي داخلوم. پاسورډ هم ورسره ویډیو سکیپ کوم. آی ډي مې داخله کړه. نیکسټ بټن مې کېکاږله. واپس راځو. دلته باک کېږو. دلته بیا سیټینګ سرچوو. سیټینګ کې بیا اپس ته راځو. دلته
ډیزیبل ته راځو ګوګل پلی سرویس چې د انیبل کوئ بک کیږو بیا اپس ته راځو دلته شو سیسټم ته راځو شو سیسټم اپس ته چې راغلو بیا دلته هغه ګوګل اکاونټ منیجر پیدا کوو دلته دا ګورئ تاسو ډیزیبل شوی دی دا بیا انیبل کوو چې انیبل مو کوو اوس موبایل ریسټارټوو ښه ګرانو ملګرو اوس بیا مخته ځو ګرانو ملګرو ګوګل پلی سرویس ځکه انیبل کوو که چیرته انیبل نه کړي دلته بیا چې تاسو واپس کیږئ نو دلته بیا ډیر زیات واغواړي تاسو مخته نشئ تللی نو دې دپاره باید تاسو هغه ګوګل پلی چې ډیزیبل کړې وه هغه باید حتماني انیبل کړئ ښه ګرانو ملګرو تاسو وینئ اکاونټ ایډ شوی دی بیا جسټ سیکنډ دلته وای فای ډسکنیکټ کوو یا هم بندوي ترې تر څو ډیر وخت ونه غواړي تاسو ولیدو وای فای ترې بند شو یا ډسکنیکټ شو ښه دلته بیا نیکسټ ته راځو نو تھینکس یعنی کوډ موږ نه ورکوو سکیپانوي دلته که چېرته تاسو انټرنیټ سره وصل وي دا موبایل بیا لږ وخت غواړي چې کله اکاونټ پکې اضافه شي هغه نه بعد نو انټرنیټ څنګه کوي بند یې کړي ترې وای فای دلته کومه اشاره چې دا کېږي ګرانو ملګرو دغه کومه ډروم ډاټ کام چې دا باید حذف شي چې کله حذف شي دا مشکل بیا د منځه ځي تاسو به یې اوس وګورئ هم لیدو نو دا و ګران ملګرو د G7 ماکس موبایل د ریسټور څخه وروسته جمیل کوډ ماتول طریقه هیله ده چې دا طریقه د غلا په موبایلو کې استعمال نه کوي نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس MHD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نور په زړه پورې ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ تر بیا پرې ښې چارې ښه وخت ولرئ